لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله عز وجل په توفیق سره را رسیدلیو د مختصر تفسیر او ترجمه په دې مبارکه سلسله کې تفسیر د سورة الفتح. سورة فتح دا مدنی سورت دی، په مدینه کې نازل شوی دی. په دې سورت کې موضوع ده البشارة بالفتح، بشارت او زیر ورکول چې الله به تاسو له فتح درکوي، وغلبة الاسلام او اسلام به الله غالبه کوي. په دې کې الله عز وجل په دې سورت کې الله عز وجل دا زیر ورکړی دی مؤمنانو ته چې الله به تاسو له فتح درکوي او فتح مکه اسلام به الله غالبه کوي، لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا کار وشو او په شپږم کال د هجرت باندې د ذوالقعدې میاشت وه. د سیرت په درسونو کې دا خبره مونږ بیان کړې وه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیبیې نه واپس کېده، حدیبیې نه واپس مدینې ته راته او د عمرې دپاره دی وتي و. اصل کې نو مشرکانو د حرم نه منع کړي وو چې تاسو به حرم ته نه رادننه کېږئ، او بالاخر هلته صلح وشوه، د مشرکانو سره صلح وشوه. په هغې کې دا وویلی شو چې په دې کال به تاسو واپس کېږئ مدینې ته، او په راتلونکي کال کې به تاسو عمره کوئ. یعنې څه کال عمره نشئ کولی. د مسجد حرام نه او د مکې نه مشرکینو صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړ، او دا یې ورته ویلې چې صرف او صرف 3 ورځې به تېروئ، چې کله مکې ته راځئ را روان کال 3 ورځې به تېروئ، او ځان سره به اسلحه به هم ځان سره نه راوړئ، وسله ځان سره به نه راوړئ، او که راوړئ هم هغه به په بنده وي، په هغه خپلو تورې به په هغه تیکو کې بندي، هغې نه به نه راوباسئ. او دا شرط یې پکې ولګو چې زموږ نه څوک مسلمان کېږي او هغه څه کېږي ستا ملګري کېږي نو هغه به موږ نه ته راکوئ. دا شرط یې پکې لګولی و. او که تاسو نه څوک دغې کېږي هغه به موږ تاسو له نه درکوو. دا شرطونه یې پکې لګولي وو. نو په دغه وخت کې دا صورت الله عز وجل نازل کړ چې الله به تاسو له فتح درکوي، غلبه به درکوي. اگر که دا صورت چې دی اصل کې د صلح باره کې نازل شوی، چې کله دی صلح وکړه، خو دی صلح ته الله عز وجل فتح ویله، ځکه چې دا د فتح لپاره یو قسم مقدمه وه چې الله عز وجل به تاسو له فتح درکوي د مکې، او تاسو به مکه فتح کوئ، او هغه شانته وشو چې بیا مسلمانانو مکه فتح کړه. الله عز وجل فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، یقینا مونږ فتح درکړه تعالی را فتح ښکاره. د صلح ته الله د فتح نوم ورکړه. سبب یې څه؟ ځکه دا سبب د مکې د فتح و. الله وایي مونږ تعالی فتح درکړه، نو فتح خو لا نه و ورکړی، خو د فتح دپاره دا یو قسم سبب جوړ شو، او د دې د وجې نه ډېر خلک په اسلام کې داخل شو. دا هم یو قسم فتح ده که نه، چې اسلام کې خلک دننه شو. تقریبا د دې نه وروسته په دې 2 کاله کې سیرت کې راځي چې 10,000 کسانو اسلام راوړه د دې صلح د وجې نه، ځکه چې هلته هغه میلاوېدل ډېر شو، خلک راتله مکې ته او مدینې ته. نو د دې د وجې نه د کافرو سره چې ناسته ولاړه کېږي، نو ډېر خلک به کې د اسلام نه متاثره کېږي، اسلامي دي، مسلمانان دي. او په دغه 9 کالو کې څونه کسان مسلمانان شوي؟ 2,000 کسان مسلمانان شوي. او په دې 2 کالو کې څو مسلمانان شو؟ 10,000. دومره اثر یې وکړو. نو دا هم یو قسم فتح شوه که نه. الله وایي چې تاسو له موږ فتح درکړه، فتح ښکاره. لیغفر لك الله، د دې لپاره چې بخښنه وکړي الله تا ته، ما تقدم من ذنبک، هغه چې مخکې تیر شوي دي د خطایي ستا نه، وما تأخر، هغه چې وروسته شوي دي، ویتم نعمته علیک، او د دې لپاره چې پوره کړي نعمت خپل په تا باندې. ما تقدم من ذنبك هغه چې مخکې تیر شوي دي
یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ګناه نه ده کړې، یعنی په جهادي کارونو کې، په دعوتي کارونو کې چې کوم هغه خلاف اولا کار کېږي د پیغمبر نه، نو هغې ته اشاره ده چې خلاف اولا کار ته چې هغه هم الله تا ته معاف کړي دي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر تکلیفونه برداشت کول، ځکه خو د هغې په وجه باندې الله دله فتح ورکړه، دې لپاره چې الله تا ته بیا خو دوی فتح ته ونه درېدل که نه، هغه خو هغه وعدو ته خو دوی ونه درېدل که نه، د دې د وجې نه بیا خو جنګ جوړ شو که نه. دا خو اوږده واقعه ده دغه د فتحې د مکې په سیرت کې به انشاءالله تفصیلي دا راشي چې الله عز وجل بیا څنګه فتح ورکړه او صحابه کرام څنګه په جنګ باندې مجبور شو. مخکې د آیتونو کې دې ته اشاره شته دی، مخکني آیتونو کې ما تأخر هغه چې وروسته دي، ويتم نعمته عليك او دې دپاره چې الله پوره کړي نعمت خپل په تا باندې، ويهديك او د دې لپاره چې وښیي تا ته صراطا مستقیمه لاره نیغه لار تا ته وښیي وینصرک الله نصرا عزیزا او د دې لپاره چې مدد وکړي الله تا سره مدد د عزت والا، عزیزا د عزت والا مدد الله تا سره وکړي. والذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، الله هغه ذات دی چې راویلېږه تسلی و ارام فی قلوب المؤمنین په زړونو د مؤمنانو کې. صحابه کرام په زړونو کې داسې و چې هغه پریشانی پیدا شوې وه د دې د وجې نه، بعضو خلکو ناراضګي ښکاره کړې وه، لکه عمر ابن خطاب چې دی په دې فیصله باندې خوشحاله نه و، داسې نور صحابه کرام، ځکه دوی یو بله خبره هم کړې وه چې د پیغمبر نوم به په دې کې نه لیکي، او دوی وایي چې څنګه اوس موږ د مدینې نه راوتي یو او د عمرې په نیت باندې او دوی موږ منع کوي، نو په کار دا دی چې موږ جنګ وکړو صلح ونه کړو. الله وایي چې نه، د دې لپاره چې ستاسو زړونه مطمئن شي. والذي انزل السکینة، الله هغه ذات دی چې راویلېږه ارام په زړونو د مؤمنانو کې، چې د هغې زړونه په دې سره مطمئن شو، دا خبره د دې زړونو ته پرېوتله. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، د دې لپاره چې زیات شي ایمان د دوی سره د ایمان زیات شي مع ایمانهم د ایمان د دوی نه سره د ایمان د دوی نه. دا فتح او دا دغې چې دی دا صبر هم غواړي. اسلام سره د جذباتو نوم هم نه دی چې بس ورځه پیو هر څه ختموه د مخې سره، ځکه دا د صبر دین هم دی او حکمت سره وچلیږي. ولله جنود السماوات والارض، او خاص د الله په اختیار کې دی لښکرې د اسمانونو او د ځمکې. وکان الله عزیزا حکیما، او دی الله پویا د حکمتونو والا دی. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، د دې لپاره چې داخل کې مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، جنات تجری من تحتها الانهار، جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې، خالدین فیها، همیشه به دی په هغې کې. ویکفر عنهم سیئاتهم، او وبرجی د دوی نه ګناهونه د دوی. وکان ذلک عند الله فوزا عظیما، او دې دا کار په نزد د الله کامیابي لویه، الله ورته غټه کامیابي وویله. او د څه لپاره؟ ویعذب المنافقین، او د دې لپاره چې عذاب ورکړي منافقانو سړو ته، والمنافقات، او منافقانو ښځو ته. د جهاد کې حکمت څه دی؟ دې کې حکمت هم دا دی چې الله منافقانو سړو ښځو مشرکانو ته الله عذاب ورکوي، ځکه دوی خو په الله باندې بدګمانه خلک دي که نه، هر وخت په الله باندې بدګماني کوي، ځکه چې فتح برانده ده دوی به بدګماني وکړه چې دا څنګه پیغمبر دی چې الله یې مدد نه کوي. الله وایي چې د دوی به ډېر بد انجامي او بد حوادث به په دوی باندې راځي، په دنیا کې به هم راځي، قسمه قسم عذابونه کې به هم دوی اخته کېږي، او د الله غضب به هم په دوی باندې، او په قیامت کې به هم دوی د الله د رحمت نه لري. دا د منافقانو حال دی. دې سره الله منافقانو له یو قسم سزا هم ورکوي. ویعذب المنافقین، چې عذاب ورکي منافقانو سړو منافقانو ښځو ته، د دې دا مطلب دی. مشرکانو سړو مشرکانو ښځو ته. الظانین بالله ظن السوء، چې ګمان کوي په الله باندې ګمان بد. علیهم دائرة السوء، په دوی باندې مصیبت دی بد. وغضب الله علیهم، او غضب کړی دی الله په دوی باندې.
الله د خپل رحمت نه لرې کړي دي او لعنت یې پې کړی دی. ولعنهم او لعنت یې کړی په دوی باندې. وعد لهم جهنم او تیار کړی دی دوی دپاره جهنم. وساءت مصیرا او ډېر بد ځای دی د ورګرځېدلو دا جهنم. ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله دپاره لښکرې د اسمانونو د ځمکې دي. وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالبه د حکمتونو والا دی. انا ارسلناک اوس الله پیغمبر ته د هغه اوچت شان بیانوي چې د الله په نسبت باندې دا څومره اوچت پیغمبر دی. الله وایي ما ګوره داسې پیغمبر رالیږلی دی چې هغه شاهدن بیان کوونکی پیغمبر دی، تاسو ته دین بیانوي او بې داسې دی چې زیری ورکوونکی دی. د دې پیغمبر تاسو تابعداري وکړئ، د هغې عزت یې وکړئ، د هغې مدد وکړئ او د هغې تایید وکړئ د دې پیغمبر. انا ارسلناک یقینا رالیږلی مونږ ته شاهدن ګواه او یا دا د شاهدن بیان کوونکی ومبشرا ونذیرا او زیری ورکوونکی چې څوک خبرې مني مؤمنانو له زیری ورکوي او یېره ورکوونکی چې څوک خبرې نه مني. لتؤمنوا بالله ورسوله د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه. وتعزروه او بل دا دی چې تاسو د هغه مدد وکئ، په دین کې د هغه مدد وکئ، ځکه چې پیغمبر تاسو ته څه بیانوي خو دین یې راوړی دی که نه، نو د دې پیغمبر مدد وکئ په دین کې. وتوقروه او عزت یې وکئ. وتسبحوه بکرة واصیلا او تاسو پاکي وایئ د هغه سبا او بیګا. ان الذين يبايعونك یقینا هغه کسان چې بیعت کوي تا سره. انما يبايعون الله یقینا دی بیعت او لوز کوي د الله سره. ید الله فوق ایدیهم لاس د الله د پاسه د لاسونو د دوی دی. دلته مراد د دې بیعت نه کوم بیعت دی؟ هغه بیعت چې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ونې د لاندې کړی و. هغه بیعت چې کله عثمان رضی الله عنه دی ولېږو مکې ته، مکې ته ولېږو نو هلته نه خبر راغی چې عثمان رضی الله عنه د مکې والا ووجلی دی. نو صحابه کرام وویله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیعت واغسته د صحابه کرامو نه د ونې لاندې و چې موږ به تر مرګه پورې تا سره بیعت کوو، چې څو پورې موږ مړه شوي نه یو نو موږ به نه ځو او د عثمان رضی الله عنه بدل به اخلو. نو په دې کې ټولو 1400 کسانو تقریبا دا بیعت کړی، سوا د یو منافق نه چې هغه روایتونو کې راځي د سیرت چې هغه سور اوښ ورسره و، د سرې سورلۍ والا سور اوښ ورسره و، نو هغه ته په دې جنګ کې ورک شوی و، دغه ځای کې ته ورک شوی و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویله چې دغه سور اوښ والا چې دی ده ته الله بخښنه نه ده کړې ځکه دا منافق سړی و. او منافقان چې دی هسې په دې جهادونو کې به تله راتله د غنیمتونو لپاره. دا خو ډېر بیان شو که نه منافقتونو د منافقانو حالت چې دی به جهاد له د دې لپاره تله چې غنیمت واخلم او د مسلمانانو په معاشره کې څه ژوند تېر کړم په امن کې چې مړ مې نه کي، بچو ته راله ضرر ونه رسوي، پیسې رانه وانخلي، ځکه د منافق سړی په دې دنیا باندې نظر لګي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې هغه د سور اوښ والا چې دی هغه ته بخښنه نه ده شوې، نور ټولو ته الله بخښنه شوې ده. او په دې آیات کې د دې مؤمنانو الله صفتونه بیان کړي دي. هغه کسان چې بیعت کوي تا سره یقینا دی بیعت او لوز کوي د الله سره. تا سره بیعت کول داسې دی لکه د الله سره. ید الله فوق ایدیهم لاس د الله د پاسه د لاسونو د دوی دی. اوس چې څوک بیعت مات کړي څه به کېږي؟ فمن نکث نو چا چې وعده ماته کړه فانما ینکث علی نفسه نو یقینا وعده ماته ضرر ده په خپل ځان باندې دی. ومن اوفا بما عاهد علیه الله او چا چې پوره کړه په هغه څه باندې چې لوز یې کړی دی د هغې د الله عز وجل سره فسیؤتیه اجرا عظیما نو زر دی چې وربکي دته اجر لوی. سیقول لك المخلفون زر دی چې وبوي تاسو ته هغه وروسته پاتې کړی شوي کسان من الاعراب د بانډو والاونه. دا اوس دغه د بانډو والا چې کوم کسان دي
هغه به راشي هغه قبیلې چې کومې دي د غفار قبیله ده، د اسلم ده، جهینه ده او اشجاع، مختلفې قبیلې دلته اوسېدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قبیلو ته څه وویله چې تاسو موږ سره لاړ شو عمرې ته؟ نو دی لا نړ د قریشو د هیرې د وجې نه چې یاره دا قریش خو زورور خلک دي او چې په داسې حالات کې دی عمرې ته لاړو او سره مخامخ شو خو بچ کېدی تی نه شو که نه، د دې د وجې نه دی لا نړ چې لا نړ. نو الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته کله مدینې ته لاړ شې دا منافقان به په تا پسې راځي او تا ته به وایي چې موږ خو تا سره تلو خو بس زمونږ کورونو کې څوک نه وو او موږ مشغوله کړي وو کورونو او خپلو کاروبارونو، د دې د وجې نه موږ تا سره نه شو تللی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله خبر ورکړ چې وردا خلک منافقان دي تا ته به بهانې کوي او راځي به تا ته. نو زر دی چې وایي به تا ته هغه کسان چې وروسته پاتې کړی شوي دي من الاعراب د بانډو والاونه د مدینې خواوشا چې کومې بانډې وي، شغلتنا اموالنا و اهلنا، نو دی به وایي چې موږ مشغوله کړي وو مالونو زمونږ او اهل زمونږ، یعنی بال بچ ورته وایي بچو او اهل زمونږ. فاستغفر لنا، نو بخنه وغواړه موږ لره. یقولون بألسنتهم، نو دی به وایي په خپلو ژبو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه چې نشته دی په زړونو د دوی کې. هسې دا خبرې په زړه کې چې کومې خبرې دي نورې دي او په خوله باندې نورې خبرې دي. قل فمن یملک لکم من الله شیئا، نو ته ووایه څوک به اختیار لري تاسو لره د عذاب د الله نه څه شی. ان اراد بکم ضرا، که چېرته وغواړي الله تاسو باندې تاسو ته ضرر درکول، او اراد بکم نفعا، او که چېرته وغواړي تاسو باندې فایده، یعنی الله تاسو له فایده درکوي، نو څوک شته دی چې به د الله نه منع کړي، الله منع کړي د هغې نه او یې تاسو له ضرر درکوي. بل کان الله بما تعملون خبیرا، بلکې دی الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. الله ته خو پته ده که نه که پیغمبر ته بانې کوئ. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکې ګمان وکړه تاسو چې هیڅ چرې به را واپس نشي رسول، والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، او مؤمنان خپل اهل ته هیڅکله. وزین ذلک فی قلوبکم، او ښایسته کړی شوی و دا ګمان په زړونو ستاسو کې. تاسو خو دا خبرې کولې چې دا مؤمنان دا خو به واپس نشي او بد ګمانونه هم کول چې دی خو به ختمیږي هلته، بلکې دا خو ستاسو هسې ګمان و چې ستاسو په زړونو کې و. وظننتم ظن السوء، او ګمان کو تاسو ګمان بد. وکنتم قوما بورا، او وی تاسو قوم هلاکېدونکي. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، او چا چې ایمان رانوړو په الله او په رسول داغه، فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، نو یقینا موږ تیار کړی دی کافرانو لره اور د لمبو والا. ولله ملک السماوات والارض، او خاص د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخنه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاله چې وغواړي، د الله اختیار دی. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. سیقول المخلفون، اوس په دې سره الله وایي چې وایي به تا ته څوک زر دی چې وبه وایي تا ته هغه وروسته پاتې کړی شوي کسان د حدیبیې نه چې کوم کسان پاتې شوي وو که نه، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را واپس شو نو نږدې ورځو کې بیا د خیبر طرف ته روان شو. خیبر خو مدینې ته نږدې و. نو الله عز وجل دې ته وحی وکړه چې ګوره تاله به داسې کسان راځي چې هغه به تا ته وایي چې موږ تا سره ځو خیبر ته، خو ګوره دا کسان به ته د ځان سره نه بوځي ځکه دا منافقان دي. که دوی چېرته په زړه کې ایمان وی خو تا سره به مخکې تلي وی که نه، خو چې مخکې نه دي تلي او اوس وایي چې موږ ځو، نو دا صرف د غنیمتونو لپاره ځي. یو خو د مزل هم نږدې دی خیبر ته، او بل دا دی چې غنیمتونه هم په اسانه اخیستی کېږي. نو دا منافقان چې دا به تا سره ځي دلته، خو ته به دی ځان سره نه بوځې، ته به هغه کسان ځان سره بوځې چې کوم تا سره عمرې ته تلي او تا سره بیعت کړی دی. سیقول لک المخلفون، زر دی چې وایي تاسو ته تا ته هغه وروسته پاتې کړی شوي کسان. اذا انطلقتم الى مغانم، کله چې روان شئ تاسو غنیمتونو ته، لتأخذوها، د دې لپاره چې تاسو راونیسئ هغې لره. ذرونا نتبعکم، نو پرېږدئ موږ لره چې روان شو تاسو سره، موږ به هم د سره لاړ شو. که د کافر او د منافق سړي چې دی په دې دنیا باندې نظر لګي که نه، دا غنیمت هم دنیا د مال دی،
نو په دې باندې دی نظر لګېدو. په آخرت خو د دی نظر نه، صحابه کرامو خو به غنیمتونه اخیسته، خو نظر به یې په چا و؟ په آخرت باندې و، په الله باندې به ایمان و. او دا غنیمتونه خاص زمن کې راځي ورسره په جهاد کې. یریدون ان یبدلوا کلام الله، نو دی غواړي چې بدل کی خبره د الله. قل لن تتبعونا، ورته ووایي هېڅ چرې نشئ تللی تاسو مونږ سره، مونږ موس نه بوځو ځکه چې مخکې خو ستاسو د ایمان پته لګېدلې ده که نه. کذلکم قال الله من قبل، دقه شانته ویلي دي الله مخکې د دې نه. فسیقولون بل تحسدوننا، نو دی به وایي زر دی چې دی به ووایي بلکې تاسو حسد او کینه کوئ زموږ سره. بل كانوا لا يفقهون، بلکې دوی چې دی نه پوهېږي الا قلیلا مگر لږ. قل للمخلفین من الاعراب، اوس الله دغه منافقانو له ترغیب ورکوي که چېرته تاسو خامخا جهاد کول غواړئ او د جهاد اراده مي، نو نږدې زمانه کې به په تاسو باندې یو طاقتور قوم سره د جهاد او د مقابلې دپاره به تاسو راوبللی شئ چې تاسو به په هغې سره به جهاد کوئ، چې هغه د حوازن او د ثقیف قوم دی یا د بنو حنیفه دی چې د مسلمة الکذاب دا قوم دی، دې ته به تاسو راوبللی شئ. یا د فارس والا قوم دی یا رومیان دي چې داسې قوم سره به ستاسو مقابله راځي که تاسو جهاد کوئ او ډېر شوق مي که نه، بیا دې میدان ته راوځئ چې ستاسو پته ولګي. قل للمخلفین من الاعراب، ووایا هغه وروسته پاتې کړه شوو ته د بنډچیانو نه. ستدعون الى قوم، زر دی چې تاسو به راوبللی شئ یو قوم ته اولی بأس شدید، چې خاوندان د جنگ د سخت دي. تقاتلونهم، تاسو به جنگ کوئ د هغې سره، او یسلمون، تر دې چې هغوی اسلام راوړي، چې اسلام یې راوړو بس خبره ختمه ده. وإن تطيعوا، او که چېرته تاسو خبره ومنله، یؤتکم الله اجرا حسنا، نو دربکي الله تاسو ته اجر ښایسته. وإن تتولوا، که تاسو واوړېدئ، کما تولیتم، لکه څنګه چې مخکې اوړېدلي وئ، من قبل مخکې د دې نه، یعذبکم عذابا الیما، نو عذاب به درکړي تاسو لره عذاب دردناک. یعنې تاسو که جنګ ته حاضري ونه کړه که نه، اوس خو ستاسو شوق دی چې تا مونږ بونتلو یا زمونږ کور کې پاتې شو بانې کوئ، نو که ستاسو جنگ ته شوقي بیا به دې جنگ ته تاسو راوبلو، او سم سخت جنگ دی. او که بیا د دین هم پاتې شوئ، نو بیا به الله سخت عذاب درکړي. د جهاد نه چې سړی پټېږي را پټېږي که نه، نو الله وله بیا عذابونه ورکوي. لیس علی الاعما حرج، اوس دې آیتونو کې الله عز وجل وایي چې معذوره کسان، هغه کسان چې هغې طاقت نه لري او استطاعت د هغې نشته دی، لکه بیماران دي، ګوډین دي، دوی طاقت نه لري جهاد کې د حاضرېدلو، نو په دې باندې ګناه نشته دی. خو شرط به دا وي چې دوی به اطاعت د الله او د رسول طاعت به کوي، بندگی به کوي، او خیرخواهي به لټوي د پیغمبر او د مسلمانانو خیرخوا به وي. لیس علی الاعما حرج، نشته دی په ړوند باندې حرج څه ګناه. دا معذوره خلک رال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایتونه وکړه چې یاره موږ نشو تللی، بیماران یو. اگر د دې په زړه کې ایمان وو، نو الله وایي چې په دې ګناه نشته. ولا علی الاعرج حرج، او نه په ګوډ باندې ګناه شته. ولا علی المریض حرج، او نه په مریض باندې بیمار باندې ګناه نشته. ومن یطع الله ورسوله، او چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دغه، یدخله جنات تجري، نو داخل به کړي دلته جنتونو ته چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه ولې. ومن یتوله، او څوک چا چې مخ واړو، یعذبه عذابا الیما، عذاب به ورکړي هغه ته عذاب دردناک. لقد رضي الله عن المؤمنين، یقینا راضي شوی دی الله د هغه مؤمنانو نه، اذ یبایعونک تحت الشجرة، کله چې بیعت کو دی تا سره لاندې د ونې نه. دا کوم کسان دي چې د ونې لاندې بیعت کو، هغه صحابه کرام هغې ته بیعت رضوان وایي، ځکه چې دی د ایمان والا خلک دي او الله عز وجل د دې خلکو نه راضي شوی دی. دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا شرط ولګو، په دې بیعت کې دا شرط ولګېده چې موږ به هغې پورې جنګ کوو چې څو پورې موږ ژوندي یو، او د دې میدان نه به موږ نه تښتو. الله عز وجل د دې په زړونو باندې اطمینان راوسته، د دې زړونه یې مضبوط کړه، او دی په سکون کړه، استقامت یې وله ورکړه، صبر یې وله ورکړه، او د دې په صبر کې الله عز وجل دی ته نږدې بله فتح ورکړه، چې هغه کومه فتح وه؟ د خیبر فتح ورکړه. هلته ول الله غنیمتونه ورکړه،
او ډیر سول الله ورکړه، هلته مال دولت یې ورکړه، د یهودو نه هر څه واغست، ځمکې یې واغستې. او بیا دغه صحابه کرام چې کوم په دې بیعت رضوان کې شریک شوي وو، دوی دغه غنیمتونه په خپل منځ کې تقسیم کړو، په دې باندې ښه مالداره شو. لقد رضي الله عن المؤمنين، الله راضي شوی دی. دا د ټولو نه غټه خوشحالي او غټه خبره دا وه چې الله عز وجل د دې خلکو نه راضي شو. کله چې د ونې د لاندې تا سره بیعت کوو، فعلم ما في قلوبهم، نو الله پویو په هغه خبرو باندې چې په زړونو د دوی کې وو. فانزل السکینة علیهم، نو راویلېږل ارام په دوی باندې. واثابهم فتحا قریبا، او ورکړه دی لره په بدله کې فتحه نږدې، چې هغه کومه فتحه ده؟ خیبر. ومغانم كثيرة يأخذونها، او غنیمتونه ډیر چې اخلي دوی، ډیر غنیمتونه واغست. وكان الله عزيزا حكيما، او دی الله زورور او حکمتونه والا دی. وعدكم الله مغانم كثيرة، وعده کړی د الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو، تأخذونها چې تاسو اخلي هغې لره. فعجل لكم هذه، نو په جلتۍ سره درکړه تاسو لدا. وکف ایدی الناس عنکم، او بندې کړه لاسونه د خلکو ستاسو نه. ولتكون آیة للمؤمنین، او د دې لپاره چې شي دا نښه د مؤمنانو لپاره. ويهديكم صراطا مستقيما، او هدایت وکي الله تاسو ته د لارې نیغې. واخرى لم تقدروا عليها، او نور غنیمتونه چې تاسو قادر نه یې وس د هغې په حاصلولو باندې. قد احاط الله بها، چې الله راګیر کړي دي هغه په خپل علم کې کوم غنیمتونه دي د هغې نه وروسته. یعنې نور غنیمتونه چې الله تاسو سره وعده کړې ده، د روم، د فارس، د عراق دغه ځایونه الله وایي چې دا به فتح شي، او د هغې نه به تاسو غنیمتونه راوړئ چې تاسو اوس په هغې باندې قادر نه وئ چې تاسو روم ته لاړ شئ، روم فتح کوئ، فارس ته لاړ شئ، عراق ته دننه شئ، دا ځایونه تاسو نه شئ نیولی، اوس ځکه ستاسو طاقت نشته. لیکن الله ته خو د دې درکول اسان دي که نه، ګران خو نه دي. او الله به تاسو له درکړي، او الله دغسې وکړه. د روم او د فارس او د عراق او دا ځایونه ټول فتح شو، او صحابه کرامو ته الله دغه غنیمتونه ورکړل. د الله وعدې رښتینې دي، خو موږ که بدل نشو که نه، د الله وعدې رښتینې دي. واخرى لم تقدروا عليها، چې ستاسو طاقت نشته، قدرت نشته دی، او الله راګیر کړي دي هغه په خپل علم کې، الله تاسو له درکوي. وكان الله على كل شيء قديرا، او دی الله په هر شي باندې پورا قدرت لرونکی. ولو قاتلكم الذين كفروا، وصلوا دي بیعت الرضوان ولا تزیر ورکي. کدی مکی مشرکینو تاسو سره جنگ کړی وي په دې حدیبیه کې، نو دی مشرکانو به شکست خوړلی وي. دی داسې نه و چې دی به غالبه شوي وي په تاسو باندې، اگر که د دې تعداد هم ډېر و، که دا ټوله مکه هم راوتې وي نو دی به تښتېدلي وي، شاګانې به یې راړولي وي تاسو ته. ځکه دا خو د الله طریقه ده په مخکنو خلکو کې چې الله خپل مؤمنان او خپل ډله چې د مضبوطه کړې ده، او هغې له د هغې مدد یې کړی دی، او د الله طریقه په هیڅ شکل سره نه بدلیږي چې موږ او تاسو نه یو بدل شوي. ولو قاتلكم الذين كفروا، او کچرته جنگ کړی وي تاسو سره هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، لولوا الادبار، نو خامخا ډولي به وي شاګانې. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، او بیا به نه موندلی دوست او نه مددګار. سنت الله التي قد خلت من قبله، پشان د طریقې د الله هغه چې تېره شوې ده مخکې د دې نه. دا خو د الله طریقه ده که چې په قومونو کې چلی، چې خپل بندګان او مؤمنان الله دغې مدد کوي. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، او هیڅ چرې به ونه مومي دپاره د طریقې د الله بدلول. د الله وعدې د الله طریقې نه بدلیږي. وهو الذي كف أيديهم عنكم، او الله هغه ذات دی چې بندې کړل لاسونه د دوی ستاسو نه. د دوی لاسونه څه دي؟ دی ستاسو نه بند کړه. روایتو کې راځي چې د حدیبیې په ورځ باندې د مکې تقریبا چې 80 کسانو د وسلو سره د تنعیم د غر د طرف نه ناڅاپه په صحابه کرامو باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړه. اراده یې وکړه او حمله یې وکړه، خو الله عز وجل د دې د ارادې دای شنډې کړي، او په هغې کې دی کامیاب نشو. هغه به تاسو ونیول او تاسو ته نقصان ونه رسو. بیا وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې معاف کړ، پرېښوستل، ازاده یې کړه. نو دې کې آیات کې الله دې ته اشاره کوي، هو الذي کف ایدیهم عنکم، الله هغه ذات دی چې بند یې کړل لاسونه د هغوی ستاسو نه، تاسو ته راونه رسېدل.
چې تاسو ته تکلیف درکړي. وایدیکم عنهم او لاسونه ستاسو د دوی نه ببطن مکة په خیټه د مکه کې من بعد ان اظفرکم علیهم وروسته د هغې نه چې کامیابې کړئ تاسو په هغوی باندې. وکان الله بما تعملون بصیرا او دی الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. هم الذین کفروا دی آیات کې الله د دې قریشو تذکره کوي او د نور عربو د مشرکانو بدی الله بیان کړی ده چې دا هغه کسان دي چې دی د مسلمانانو سره د جنگ لپاره راپورته شوي دي او د دې بدی الله بیان کړی ده په یو څو ټکو کې چې یو خو تاسو پیغمبر د الله عز وجل د توحید نه دی منع کوي چې څوک په توحید کې داخلي دی منع کوي او دعوت کوي د توحید دی منع کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی انکار کړی دی، هغه نه مني. صحابه کرام د مسجد حرام نه منع کړ، د عمرې کولو نه منع کړ، هغه قربانین او خان وسره هغه منع کړ. نو دا څومره غلط خلک دي دا مشرکان. هم الذین کفروا دا هغه کسان دي چې کفر کړی دی، اول خو کفر کړی دی، توحید نه مني، پیغمبر نه مني، الله نه مني. وصدوکم عن المسجد الحرام او منع کړی تاسو د مسجد حرام نه، والهدی معکوفا او هدیې هم چې بندې کړی شوي دي. قربانین چې دی د ځان سره وړی وي هغه هم دغسې پاتې شوي. ایبلغ محله چې ورسیږي دی ځای د حلالې ته، کوم ځای کې به حلالېږي؟ حرم کې هلته خو پرې نه خوستې ځان سره چې وړی وي دی. ولولا رجال مؤمنون او که چېرته نه وی سړي مؤمنان، ونساء مؤمنات او خزي مؤمنې، لم تعلموهم چې تاسو هغې نه پیژندل، ان تطؤوهم چې تاسو به د خپل لاندې کړئ هغې، فتصيبكم منهم معرة نو وبرسیږي تاسو ته د دوی نه نقصان، بغیر علم بغیر د پوهې نه، په دې ځان پوهه کوي. الله وایي که چېرته د په دې مکه کې د زنانه نه وې مؤمنانې زنانه او یا سړي زنانه چې هغه په دې مکه کې دي، نو ما به تاسو ته حکم کړی وی چې تاسو دې سره جنګ وکړئ، جهاد وکړئ. ځکه چې که تاسو جهاد کوئ خو دې خلکو ته نقصان رسېږي که نه، نو د دې د وجې نه الله تاسو څه کړئ؟ تاسو ته حکم ونه کړ چې جهاد وکړئ. لیدخل الله فی رحمته د دې لپاره چې داخل کې الله په خپل رحمت کې من یشاء چاله چې وغواړي. لو تزیلوا که چېرته دی لرې شوي وي، یعنی دی مؤمنان د کافرو نه څه وي لرې شوي وي، لعذبنا الذین کفروا منهم نو خامخا عذاب به ورکړی وی مونږ هغه کسانو ته چې د دوی نه کفروا منهم چې کفر یې کړی د دوی نه، عذابا علیم عذاب دردناک. که دا کافر دا مؤمنان د دې نه جدا شوي وي نو دې کافرو له به الله وایي ما عذاب ورکړی وی ستاسو په لاسونو باندې. اذ جعل الذین کفروا کله چې وګرځولو هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، فی قلوبهم الحمیة په زړونو د هغوی کې غیرت، حمیة الجاهلیه غیرت د جاهلیت والاو. فانزل الله سکینته علی رسوله نو راولېږه الله ارام په خپل رسول باندې، وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې، والزمهم کلمة التقوى او مضبوط یې کړه په دوی باندې کلمه د تقوا. کلمه د تقوا څه ده؟ هغه خبره د تقوا، تقوا یې په دې باندې لازمه کړه او هر خبره چې بدی کوله د تقوا نه بډه کوه. او یاد ده چې کلمه التقوا نه مراد دی لا اله الا الله کلمه، یعنی توحید کلمه الله په دې باندې لازمه کړه. وکانوا احق بها واهلها او دی ډیر حقدار د هغې او لایق د هغې. وکان الله بكل شیء علیما او دی الله په هر څه باندې پوهه دی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقینا الله رښتینی کړ رسول خپل ته خوب په حق سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې و، په شپږم کال د هجرت باندې خوب لیدلی چې دا به د خپل صحابه کرامو سره مکې ته داخلیږي او د کعبې نه به طواف کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د عمرې لپاره اعلان وکړ او په لاره کې چې کله مدینې ته روان نو دا خوب یې ورته ویل. نو صحابه کرام ډېر سخت خوشحاله شو چې الله به مونږ مکې ته داخلوي او د عمره به مونږ کوو. لیکن کله چې مکې ته دی داخل نشو او د صلح هغه ترخه شرطونه په دې باندې ولګېدل، ترخه شرطونه چې دی نه منل
زړه نه کېدو چې منلی وي. نو بیا بعضې منافقان په دې کې راپاڅېدل چې کومه دی دا خوب چې پیغمبر وایي چې ما خوب لیدلی دی دا به رښتیا کېږي او زه به د خپلو ملګرو سره عمره کوم او طوافونه به کوم. نو کوم دی چې دا خوب د دوی رښتینی شو؟ دا څنګه پیغمبر دی؟ نو الله دا آیتونه نازل کړه چې الله ستا دا خوب رښتینی کوي. لازمه خو نه ده که نه چې تا خوب ولیدو په دې کال باندې ورته دننه کېږي مسجد حرام. بعضې خلک چې خوب ویني چې راپاڅېږي او یاره تعبیر به اوس سره وځي. نو ته خو لږ صبر وکړه که نه. د بعضو خوبونو تعبیر چې د 20 کاله وروسته راوځي او د بعضو 40 کاله وروسته راوځي. نو ته صبر کوه. لازمي خو نه ده که نه. بعضې په تلي کې زرغونې دواره چې دا کار اوس څنګه ونه شو نو په تلي کې به نه زرغونې دواره. نو دې منافقانو ته الله رټنه ورکړه زورنه چې تاسو صبر وکړئ. دا پیغمبر به الله دننه کوي دی مسجد حرام ته او که څه کال نه نو بل کال به دننه کي او دغه صحابه کرام به ورسره او عمرې به هم کوي طوافونه به هم کوي. څوک به سرونه خرئ څوک به سرونه واړه کوي. دا به ټول وسوي. الله به دا ټولې وعدې پوره کوي. لقد صدق الله رسوله رؤیا دې ته الله اشاره کوي چې الله د خپل پیغمبر سره هغه خوب رښتینی کړی دی. لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا ننوځئ به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله آمنین که چېرته وغواړي الله امن والا به تاسو. محلقین رؤوسکم خرونکي به یې سرونه خپل ومقصرین او لنډونکي به یې د ویښتو. لا تخافون نو نه به یېرېږئ تاسو د دشمن نه به نه یېرېږئ. الله به تاسو دننه کې یېره به هم نه. فعلم ما لم تعلمون الله ته معلوم هغه څه چې تاسو ته نه معلوم. یعنی هغه فایدې چې په دې کې وي هغه تاسو ته فایدې نه وي معلوم. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا نو ویې ګرځوله مخکې د دې نه فتح نږدې. کومه فتح دې نه مراد ده؟ صلح حدیبیه دې ته فتح ویله ځکه د فتح لپاره یو سبب شو. والذي ارسل رسوله اوس الله یو عظیم زیری ورکوي چې د فتح د مکې په موقع چې کله فتح وشي نو الله عز وجل به دا دین مضبوط کړي او دا به په ټوله دنیا باندې غالبه کړي دا دین. والذي ارسل رسوله الله هغه ذات دی چې راویلېږل رسول خپل بالهدى په هدایت باندې ودین الحق او دین حق په دین حق باندې چې د حق دین الله ولا ورک د سره لپاره ورک ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کړي دا په ټولو دینونو باندې. وکفا بالله شهیدا او کافی دی پوره دی الله گواه. محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دلته د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راوړم په دې کې راز څه دی چې د صلح حدیبیه په وخت باندې مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوم سره رسول الله نه لیک چې دا به ورسره نه لیکي برداشت کوي نه. الله وایي چې دا مشرکان برداشت کوي او که نه برداشت کوي خو دا نوم وزه ستا لیکم او په داسې کتاب کې به لیکم چې تر قیامته پورې به دا لوستلی کېږي. مشرکان کافر یهود نصارا برداشت کوي ته او که نه برداشت کوي. الله به ستا دا نوم دقسې ساتي. محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی. والذین معه اشداء علی الکفار او هغه کسان چې د ملګري دي نو ډېر سخت دي په کافرو باندې په کافرو باندې رحم نه کوي. رحماء بینهم رحم کوونکي دي په خپل منځ کې دا د هغې نښې دي علامې دي. رکعا سجدا رکوع کوونکي دي او سجده کوونکي دي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا او لټوي فضل د الله رضا د الله عز وجل. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نو نښې د دوی په مخونو د دوی کې دي د وجې د اثر د سجدو نه. څوک چې د الله عبادت کوي سجدې کوي او په هغه کې خشوع نو د دې عبادت دا نښې د ده په بدن کې ښکاري خاص کر د ده په مخ کې ښکاري. یو خاص قسم رڼا د دې انسان په مخ کې الله چولی دې ته صبغة الله وایي د الله رنګ چې الله کله یو انسان رنګین کې په دې رنګ باندې من اثر السجود اثر د سجدو دا په تندو کې ښکاري په مخونو کې ښکاري. ذلك مثلهم في التوراة دا صفت د دوی دی په تورات کې. ومثلهم في الانجيل او صفت د دوی دی په انجیل کې. د دې صفت سره اوس الله مثال راوړي د دی کزرع پشان د فصل دی اخرج شطأه اول مثال واوري چې لکه
صحابه کرام چې دي صحابه کرام د دې داسې مثال ورکوي الله چې د دې داسې یو مثال دی لکه تیغ چې دا په اول کې څه یو دانه تیغ یو وړوکی شانتی دا رو رو په دې ځمکه کې راوخیږي راژوندی شي سر راوچت کړي بیا دا مضبوط شي جړلې پیدا کړي مضبوط شي نو خپله ودرېږي په خپلو پنډو باندې ودرېږي په خپلو جړلو باندې مضبوط شي نو صحابه کرام هم دقسې دي اول کې کمزوري وو بیا الله ډېر کړه بیا مضبوط کړه نو صحابه کرام هم دا مثال دی که زرع په شانته د تیغ دی اخرج شطأه که زرع په شان د فصل دی فصل لکه یو فصل دی اخرج شطأه چې راوباسي تیغ خپل فآزره نو کلک یې هغې لره فاستغلظ نو بیا سخت شي او غټ شي فاستوى على سوقه نو بیا برابر ودرېږي په پنډو خپلو مضبوط شي دا فصل يعجب الزراع نو خوشحالي زمیدارو لره ليغيظ بهم الكفار د دې پاره چې وسکی په دې سره کافران زمیدار چې کله به د خپل فصل ته ګوري کنه مضبوط ولاړی خوشحالي نو دې صحابه کرامو ته چې څوک ګوري بیرسته نو په دې باندې ډېر خوشحالي چې خدای چې الله دا کافر مغلوب کړو دا صحابه کرام زوره ور کړو وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعده کړی د الله دغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کړي دي مغفرت او بخنه واجرا عظیما او اجر لوی سورة الحجرات دا مدنی سورت دی په مدینه کې نازل شوی دی په دې سورت کې دا موضوع پرته ده چې معاشره به څنګه جوړیږي د معاشرې د جوړولو آداب په دې کې د مسلمانانو په منځ کې آداب الله بیان کړي دي چې مسلمانان یو معاشره کې اوسېږي نو دې کې به اختلاف پیدا کېږي د دې اختلاف مطلب دا نه دی چې دی یو بل ته به سپکې سپورې وایي د یو بل سپکاوی به کوي نه جنگ جګړې به جوړوي نو الله په دې کې آداب بیانوي د معاشرې یا ایها الذین آمنوا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مخکې کېږئ مخې د الله او د رسول ته واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی دی او پوهه دی په هر څه باندې لا تقدموا یعنی د الله او د رسول نه مخکې کېږئ یو دا دی چې د سنت خلاف خبرې مه کوئ څو پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله د طرف نه په هغې کې فتوا موجوده نه وي د ځان نه فتوې مه ورکوئ چې دا د پلانی فتوا ده او دا د پلانی فتوا ده ځان نه فتوې مه ورکوئ د الله او د رسول نه به ځان نه مخکې کړې یا ایها الذین آمنوا اوس په دې آیت کې الله د خپل پیغمبر هغه شان بیانوي عزت ولا بیانوي الله عز وجل اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موچتوي اوازونه خپل د پاسه د اواز د پیغمبر اوازونه موچتوي د پیغمبر د اواز د پاسه ولا تجهروا له بالقول او پزور وینا مکوي اغتا کجهر بعضکم لبعض لکه پشان د زور وینا د بعضو ستاسو بعضو نورو ته ان تحبط اعمالکم چې برباد بشي عملونه ستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو به نه پوهیږئ دا آیت نازل شوی په هغه وخت کې چې کله ابو بکر او عمر زنهو په خپل منځ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې تیزې خبرې وکړې د هغه په مجلس کې دا آیتونه نازل شو او بعضې نیکان صحابه کرامو چې هغې د دې وجې نه بیا به مجلس ته به نه راتله چې یاره زمونږ اوازونه اوچت دي هوسې نه چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې زمونږ نه د مجلس بې حرمتي وشي او الله زمونږ عملونه برباد کړي لکه د ثابت بن قیس رضی الله عنه باره کې داسې راځي چې هغه اواز اوچتو نو دی به نه راتوبې مجلس ته چې هسې نه چې زه په دې آیات کې رانه شم ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض لکه په زوره وینا د بعضې ستاسو نه بعضې نورو ته او داسې اوازونه به پیغمبر ته نه کوي لکه په خپل منځ کې یو بل ته اوازونه کوئ ای پلاني یا راشه نه الله رسول به ورته وي یا رسول الله یا د الله پیغمبره نو صحابه کرامو به دقسې اوازونه هم کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا چې ستاسو عملونه به برباد شي او تاسو به نه پوهیږئ ان الذین
یغضون اصواتهم یقینا هغه کسان چې ښکته کوي اوازونه خپل عند رسول الله پخوا د رسول صلی الله علیه وسلم کې د الله د رسول اولئک الذین امتحن الله قلوبهم نو دغه کسان دي چې په امتحان کې امتحان الله امتحان کې چې دي یې صفا کړی دی الله زړونه د دوی للتقوا د تقوا ته لهم مغفرة د دې لپاره بخنه ده او اجر عظیم او اجر لوی دی ان الذين ينادونك یقینا هغه کسان چې اوازونه کوي تا ته من وراء الحجرات اخوا د کوټونه اکثرهم لا يعقلون نو ډیر په دوی کې عقل نه لري د اقرا ابن حابس راغلی او د بار نه اوازونه کول اے محمد راوزه راوزه او دا وته ویل چې زما مدح چې ده او صفت دا خسته کول کې چې زه د چا مدح وکم او زه چې د چا بدی بیان کوم نو هغه بدرنګي نو ګوره راوزه شاعر نو د دې وجنه الله عز وجل دا آیت نازل کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم متویل چې دا خو صفت د الله دی چې د چا صفت بیان کی هغه خسته کوي او چې بدی بیان کی نو بدرنګ کوي دا خو د الله صفت دی نو الله وایي دا سړی څه دی دا اخوانه اوازونه کول اکثر په دې کې نه پويږي ولو انهم صبروا او کچرته دې صبر کړي وي حتی تخرج الیهم تر دې چې راوځي ته دوی ته لکان خیر لهم نو خامخا دا بغوروي دوی لره والله غفور رحیم الله بخون کې دې رحم کوون کې دې یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ایمان ولو کچرته راشي یو ګناګار ان جاءكم فاسق کچرته راوړي تاسو ته فاسق یو ګناګار بنبئن یو خبر لرا فتبینوا نتاسو تحقیق کوي داغه دو سیمن ولو طلب بل خبر ذکر کوي چې د سر معاشره جوړیږي به تحقیق خبر خورول دانه دی پکار یی د سیو انسان دی چې هغه مجهول الحال دغه د حال پته نه لګي چې دا څنګه سړی دی نو جلتی باندې کې به خبر خورول کی تحقیق وکي پورا اسنه چې تاسو یو څوک خبر وږي او تو ور منډه وې بس قصه خراب کړي او به حقیقت بل شانته او زموږ پښتانه خو دې کې سخت تکړه دي نو خبره چې څنګه واوري کنه بس ډایرک د انتقام سوچ کوي د تحقیق سوچ نه کوي چې زلګ معلومات وکم چې دا خبره څنګه ده او څنګه نه ده انتقام ولخلی به روسته سوچ کوي نو که کاری صحیح کړي خو به صحیح ده کني وکړي به پخیمانه نو اول به تحقیق کې هر قسم خبره چې راشي د کوم سړی باره کې د تراله چیرې د پلاني د پلاني خبره کړي تاسو ته تحقیق وکړه تحقیق ته ځان ورسو هغه نه روسته به اقدام کوه فتبینوا الله و تاسو خ تحقیق وکړي ان تصيبوا قوما بجهاله دا چې تاسو تکلیف ورسوي قوم ته پنا پوي سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو شی به تاسو په هغه څه وبګرځي په هغه څه چې تاسو یې کوئ په خیمانه به وي واعلموا ان فيكم رسول الله او پوه شئ چې یقینا په تاسو کې رسول د الله دی لو يطيعكم في كثير من الامر که چرته هغه تابعداري کړې وي تاسو په ډېرو کارونو کې لعنتم د خامخا تاسو به په مشقت کې پریوتی وي ولكن الله حبب اليكم الايمان لكن الله خو کړه دې تاسو لره ایمان وزينه في قلوبكم او خسته کړه دې دا ایمان تاسو لره پزړونو کې وكره اليكم الكفر او بدخ کار کړه دې تاسو ته کفر والفسوق والعصيان او گناهونه نافرمانی او عصيان گناهونه توي اولئك هم الراشدون دغه کسان د هدایت ولادي فضلا من الله ونعمه فضل د وجه د فضل د الله نه ونعمه او په نعمت د الله سره والله عليم حكيم الله پوهه حکمتونه ولاده وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا او کچرت دوړلې د مؤمنانو یو بل سره جنگ وکي فاصلحوا بينهما نجور جاړې وکي په مېز د دوی کې کله چې د مؤمنانو معاشري نو خامخا جنگ جګړې پکې راځي نو ګوره دا مخکې ویل چې به تحقیق خبر تاسو مخ وروي ځکه دې سره راځي د مسلمانانو په منځ کې جنگ جګړې راځي او به تحقیق خبرونو سره ډیر جنگونه جوړ شوي دي ډیر مثالونه تاسو زموږ استادو په معاشره کې شته نو کله چې دا
اختلافات راشي، جنگ جګړې راشي، نو تاسو به بیا د صلح کوشش کوئ، د صلح کوشش به کوئ، دورانی کوشش به نه کوئ. او دې آیت نه دا معلومیږي چې مسلمانان د یو بل سره جنگ راځي نو په دې باندې دی کافر کیږي نه، د دین نه نه وځي. چې یو مسلمان د بل سره نښتي په دې باندې د دین نه نه وځي، اگر که دا غټه ګناه ده. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، او که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو نه یو بل سره جنګ وکړي، فاصلحوا بینهما، نو جوړ جاړی وکړئ په منځ د دوی کې. فإن بغت احداهما على الأخرى، نو که چېرته زیاتې کوي یوه ډله د دې دواړو نه په بل ډله باندې، فقاتلوا التي تبغي، نو جنگ وکړئ د هغه ډلې سره چې زیاتې کوي، حتى تفیء إلى أمر الله، تر دې چې راوګرځي حکم د الله ته. فإن فاءت، نو که چېرته راوګرځېده، فاصلحوا بینهما بالعدل، نو جوړ جاړی وکړئ په منځ د دوی کې په انصاف سره. واقسطوا، او بالعدل په انصاف سره، واقسطوا او انصاف کوئ، یعنی هر چاته خپل حق ورکړي، به جوړ جاړی کی او د مسلمانانو په منځ کې اصلاح راولي. ان الله يحب المقسطين، یقینا الله من کید انصاف کوونکو سره. انما المؤمنون اخوة، یقینا مؤمنان ورونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، نروغ وکئ په منځ د ورونو خپلو کې او اصلاح کوئ. واتقوا الله، او یریږئ د الله نه. لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. اوس بل حکم الله بیانوي چې دا جګړې د څه نه پیدا کېږي، چې یو مسلمان به بل پسې ټوکې وکړي، خبرې وکړي، سپکې کړي، د دې نه پیدا کېږي که نه. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، لا یسخر قوم من قوم، نو ټوکې دې نه کوي یو قوم په بل قوم پسې. عسى ان یکونوا خیرا منهم، نو نږدې ده، څه ده؟ نږدې ده ان یکونوا خیرا منهم، چې دا بل قوم به یا کیدای شي چې دا بل قوم به خیرا منهم، دا به غوره وي د دوی نه. یو قوم والا راپاڅېږي او دی بل ته وایي ته خو د پلاني قوم والا یې، نو ته خو د پلاني، نو تا ته څه پته ده چې دغه قوم والا کیدای شي ستا نه ډېر بهتري، او ته یو سړي پسې راپاڅېږي چې ته خو د پلانۍ یې، او ته دا کړي او ته هغه کړي، کیدای شي هغه ستا نه ښه زړونه خو الله ته معلوم دي که. ولا نساء من نساء، او نه دي زنانه د زنانو پورې ټوکې کوي. دا کار په زنانو کې ډېر دی، ځکه یې راوړي دلته، ځکه زنانه چې دی دا د دې عادت دی، دا په خصوصي شکل سره زنانه په دې کې هیڅ کمی نه کوي. عسى ان يكن خيرا منهن، کیدای شي چې وي دغه غوره د دوی نه. ولا تلمزوا انفسکم، ځکه معاشره الله جوړوي که دې څه معاشره جوړېږي، مسلمان سړي پسې به ټوکې نه کوي، سپکې به نه. ولا تلمزوا انفسکم، او عیب مه لګوئ په خپلو ورونو باندې، یعنی انفسکم په خپلو نفسونو، یعنی همجنسو باندې. او دا همجنس متدس ویلی چې زه دا خو ستا مسلمان ورور دی که نه، ته خو د خپل ځان عیب بیانې، چې د خپل ورور عیب بیانې، خو د خپل ځان عیب بیانې. ولا تنابزوا بالالقاب، او مه ولئ یو بل په ناکارو نومونو سره، لکه غلط نومونه یو بل ته مه اخلئ، هغه نومونه چې هغه پې خفه کېږي، چې خفه کېږي پې، نو دا نومونه به چاته نه اخلي. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، نو ډېر بد دی نوم د فسق وروسته د ایمان نه، چې تاسو هغه ته دا نومونه اخلي چې هغه دې کې دا هم راځي چې یو سړی چې دی د ګناه نه توبه وباسي، لکه زنا شوه، غلا شوه، بله ګناه، دی دې توبه وباسي او بیا ورته وروسته دا ور رایادوي چې ولې تا هغه کس نه وي، تا به دا کارونه کول، او پته دې ده راته که نه هغه دا قصې چې دې کولې ویې هم دلال دا چې جنگ جګړه دې ورسره راشي که نه، وایي ستا خو ریکارډ ما سره پروت دی، ټول ویډیوګانې راته وښیم مخکنۍ، او ریکارډونه در پسې راوباسم، دا میسجونه درته وښیم، ګواهان دي را سره، وایي ګواهان. نو دا څه دی؟ دا کارونه مه کوئ، الله وایي، ځکه چې دی خو توبه ایستې ده که نه، بعد الایمان، د ایمان نه وروسته یو سړي توبه ایستې ده، بیا په هغې باندې تهمتونه لګي او ردې بدې وکړه، لږه جاښه دې ورسره راله، مسله دې ورسره راله. زمونږ د پښتنو کې دا کار دی چې بیا ذاتیات چیړي، یو سړي سره دې مسله راله، هغه مسله هغه حده پورې وچیړه، سبا ورسره واپس جوړېږي، داسې خو نه ده چې نه جوړېږي. دا بعضې پښتانه وایي چې
بس د سره وران شو منو بس د قیامت پورې به مخ ته به مې نه ګورې او مخ ته به دې نه ګورم او په کور باندې نه درځم او په کور به مې نه راځي بې دقه سر یې ښکته کړی ور رواني هسې جذبات دي که نه نو الله وایي چې هر وخت کې به د انصاف نه کار اخلي درمیان روی نه چې اصل مسله هم راتلګه په اصولو باندې حل کوه او د حد نه پکې مه تېرېږه حد نه پکې مه تېرېږه ومن لم يتب او چا چې توبه وینسته فاولئک هم الظالمون نو همدغه کسان دي ظالمان دي اوس بل ادب الله بیانوي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای ایمان والاو ځان وساتئ د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن اثم یقینا بعضې ګمان دا ګناه ده ولا تجسسوا او تاسو عیبونه مه لټوئ پټ عیبونه مه لټوئ د یو بل یعنی بدګماني کول په چا باندې دا نه پکار مسلمان به په بل باندې بدګماني نه کوي یو ځای کې دې ولید او نیک انسان دی بدګماني به مه کوه چېره دا دلته څه کوي نو څه کار وایي که نه دلته او بدګماني شروع کړي نه بدګماني به نه کړي او بل دا دی چې تاسو پټ عیبونه د خلکو مه راوباسئ پټې پټې خبرې لکه دا زمونږ د پښتنو خو دې کې سمه پی ایچ ډي کړې ده چې کومه پټه خبرې یې که نه دې ځان سره سټور کړې ده سم پلی سټور چې د پلی سټور کې یو داسې دغه ورکې ایپ جوړ کړي که نه چې پکې ورکړي چې د پښتنو د پټو رازونو دغه ایپ او بیا په دې کې دغه رازونه پکې یو یو ور اچوي که نه دې نه غټه د قصه جوړوي د دې نه ډېره ډېټه به زه وایم دا ونیسي کېدای شي دې قبول هم نه کړي ځکه چې دا غټه ډېټه ده پښتون ایپس نو دا قصې به پکې وي ټولې نو د چا عیبونه مه لټوئ که نه ځکه دا بعضې خلک یاره دی پلاني باره کې درته پته شته دی تا ته ویمه خو وایي چې چا ته ونه وایي دا د قصې دي پکې هغه به چا ته نه وایي یو څو ته وایي هغه به بل ته وایي تا ته ویمه خو تی چا ته ونه وایي او وایي زه چا ته هم نه ویمه خو بس د جمعې په ورځ به جومات کې ویم ته ته بېغمه دا بعضې خلک چې وي که نه دې ته چې خبره وکړي نو بس میډیا ته به ضرورت نه وي میډیا ته نه ضرورت بس دا کافي میډیا ده نو د خلکو عیبونه لټول نه دي پکار ځان نه غافل مؤمن ساده مؤمن ځان نه جوړول پکار یو څوک دی ولید په یو کار باندې ځان دې غافله که بې پروایي که ځکه موږ انسانان یو معاشره ده یو عیب دې بچا کې ولید هغې ته پټ وویوه وره دا کار دی صحیح نه دی او پرده پرې واچوه آخر معاشره کې ژوند تېرول هم بس اصولو کېږي که نه او الله عز وجل وایي چې دې سره معاشره جوړېږي عیبونه د یو بل مه لټوئ د یو بل د پټو خبرو نه ځانونه مه خبروئ دا بعضې خلک دا خبرې سختې خوښوي چې یاره دا ذاتي خبرو نه دې خلک خبر شي که نه یاره د دې سړي به دا پټ معاملات به څنګه وي هلکه ته څه کوې د پټ معاملات د کور دا قصې به څنګه وي د دې نه ځان خبرئ او بیا د هغې نه ځان خبروي او دننه پکې ورشي او د ښځو د قصو نه هم ځان بې خبرئ نو دا نه دي په کار ځان هغه پټ عیبونه د چا مه لټوئ ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دې نه کوي بعضې ستاسو د بعضو په دې کې خو بس نمبر 1 دي زموږ خلک چې غیبت یې نه یې کړی که نه ټیم پې نه پاس کېږي په سر یې درد راځي چې غیبت یې وکړو که نه د سر در یې ختمېږي او بیا وایي چې لکه ورته ویې لکه دا غیبت ولې کې دا خو مه کوه ښه کار نه دی او یاره زه غیبت نه کوم دا خو په هغې کې دي ده نو چې په هغې کې دي دقه غیبت دی او چې پکې نه وي او بیا پسې لګوي بیا خو بختان شو که نه چې دا کارونه پکې شته دی او ته غیبت نه کې دقې ته ایمان وایي غیبت د چا نه دی پکار یو مسلمان هغه صفتونه ذکر کول چې هغه ته مخامخ نه شي ویلی او بل چاته کې نو دا نه دی پکار ډېره غټه ګناه ده غیبت ایحب احدکم الله تفصیل کوي ای خوښوي یو تن ستاسو ای یاکل لحم اخی چې وخوري غوښه د ورور خپل میتن چې مړي فکرهتموه نو تاسو بد ګڼئ دی لره یو ورور دی د هغې غوښه خوړی شي بیا چې مړي مخې ته دې پروتي او غوښې ترې راغوڅوي او خوري دا څومره غټه ګناه ده یعنې ډېره شدیده ګناه ده واتقوا الله ویرېږئ د الله نه ان الله تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلونکی دی رحم کوونکی دی یا ایها الناس اوس الله دې سره آیات کې ټولو خلکو ته ټولو انسانانو له خبر ورکړی دی
چې ګوره تاسو ما د یو انسان نه پیدا کړی وئ د آدم علیه السلام او د هغې بچي وئ او ټول په نسب کې برابرې وئ، ټول په نسب کې برابرې وئ، او دا نسبونه او دا قبیلې او دا قومونه چې دی دا د دې دپاره دی چې تاسو په یو بل وپېژنئ. نور خو فضیلت چې دی هغه په تقوا دی، چې چا کې تقوا ده. یا ایها الناس، اے خلقو، انا خلقناکم، یقینا تاسو ما پیدا کړي، من ذکر و انثى، د نارینه او زنانه، وجعلناکم شعوبا وقبائل، او ګرځولې مونږ تاسو شعوبا خاندانونه، وقبائل او کورنۍ قبیلې مې ګرځولې وي، لتعارفوا، د دې لپاره چې یو بل وپېژنئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا عزتمن ستاسو نه په نزد الله هغه څوک دی چې هغه ډېر تقوا داري. ان الله علیم خبیر، یقینا الله پوهه دی، خبردار دی. قالت الاعراب آمنا، ویلی بانډه چې نو موږ ایمان راوړی دی. په دې آیت کې په هغه چا رد دی چې هغه دعوه د ایمان کوي او په منځ کې په هغه کې ایمان نه وي، او دعوت الله ورکوي چې ګوراسي ایمان د خولې شی خو نه دی که نه چې ته په زړه خوله باندې وایي چې زه مسلمان یم او زه پلانی یم او موږ دا یو هغه یو، نه، دې باندې کار نه کېږي. هغه قبیلې د بانډچیانو راغلې وي، د بنو اسد د قبیلې څخه کسان مدینې ته راغلي وو او دی په اسلام کې داخل شوي وو او بیا دوی په مدینه کې اوسېدل او دوی ویل چې موږ خو ډېر اوچت مؤمنان یو او موږ خو د الله په رسول باندې ایمان راوړی دی. نو کله چې به دی ایمان طرف ته را دعوت کېدل بیا به دی ځان به ایستو، تښتېدل به او په زړه کې د دی ایمان نه. قل لم تؤمنوا، ورته ویې تاسو ایمان نه دی راوړی، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن ووایئ چې موږ اسلام قبول کړی دی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، او تر اوسه لا داخل شوی نه دی ایمان د دې په زړونو کې، په زړه کې چې د ایمان دننه شو که نه بیا دې بلکل بدلوي. دا ایمان سړی د دننه نه بدلوي. یو اسې ظاهري اسلام دی، یو ایمان دی. ظاهري اسلام باندې سړی نه مؤمن کېږي، هغه ایمان الله زموږ نه غواړي چې کوم د زړه تعلق دی د الله عزوجل سره، د زړه رابطه ده، هغه زموږ نه الله غواړي. وان تطیعوا الله ورسوله، او که چېرته تاسو تابعداري کوئ د الله او د رسول دغه، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، نو کم به نه کي د عملونو ستاسو نه هېڅ شی. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اوس رښتینی ایمان هغه څه دی او رښتینی مؤمنان څوک دي، حقیقي مؤمن څوک دی. الله په دې آیت کې د حقیقي مؤمن بیان کوي چې په صحیح معنی سره مؤمن دی هغه څوک دي، هغه کسان آمنوا بالله ورسوله. انما المؤمنون، یقینا مؤمنان هغه کسان دي آمنوا بالله ورسوله چې ایمان راوړی دی الله او په رسول د هغه، د حقیقي مؤمنان دي چې د الله او په رسول باندې د زړه نه ایمان راوړی دی. ثم لم يرتابوا، او بے شک نه دی کړی، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، او جهاد کړی دی په مالونو خپلو او نفسونو خپلو سره په لار د الله کې، جهادونه هم کړي دي، نور اعمال هم ورسره یوځای کړي دي. اولئک هم الصادقون، الله وی دغه کسان رښتیني دي. قل اتعلمون الله بدینکم، ورته ووایه آیا تاسو الله لره ورښوئ، تاسو الله بدینکم، الله ته تاسو ورښوئ خپل دین. والله یعلم، الله ته تاسو څنګه ورښوئ؟ الله خو پوهېږي، په هر څه باندې پوهېږي، ځمکه اسمانونه هر څه الله ته معلوم دي، او هغه چې په دې کې دي په ځمکو اسمانونو کې څه تېرېږي دا نظام الله چلوي، نو ولې تاسو ورته نه وي معلوم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الارض، او الله پوهېږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. والله بكل شيء عليم، او الله په هر شي باندې پوهه دی. يمنون عليك ان اسلموا، دوی زبادنه کوي په تا باندې چې دوی اسلام راوړی دی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ورته ووایئ زبادنه مه کوئ په ما باندې د اسلام ستاسو. بل الله یمن علیکم، بلکې الله احسان کوي په تاسو باندې او زبادنه کوي په تاسو. ان هداکم للایمان، چې هدایت یې کړی دی تاسو د ایمان طرف ته. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینی، د عقیده خپلول او ایمان ته راوستل دا خو ستاسو په خپل لاس کې نه و که نه، الله عز وجل تاسو له ایمان طرف ته دعوت در کړی دی او تاسو ایمان قبول کړی دی، بلکې دا د الله عز وجل احسان دی په موږ او تاسو باندې
چې مونږ تاسو د الله صحیح عقیده را کړې ده، د توحید عقیده را کړې ده، نو په کار دا دی چې مونږ د الله شکر وباسو که نه. او دا بعضې خلک د اسلام یې داسې راوړی که نه چې په نورو خلکو باندې اثباتي، د ده ایمان دا د زړه ایمان نه وي. هلکه ایمان دې راوړی دی نو ځان له دې راوړی، زمونږ له خو دې نه دی. او دا بعضې کسان چې مونځ کوي که نه همداسې دی چې ته یې تالی کوي که نه، په نورو خلکو باندې بس دا خپل منځونه هم خرڅوي او دا ایمان هم پې خرڅوي. نه د الله شکر وباسه چې الله تا ته هدایت کړی د ایمان طرف ته. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینی. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، یقینا الله پوهیږي په پټو څیزونو د اسمانونو د ځمکه، په ځمکه کې چې څه دي. والله بصیر بما تعملون، او الله لیدونکی دی د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. سورة قاف دا مکی صورت دی، په مکه کې نازل شوی دی. په دې صورت کې موضوع ده د انسانانو راوتل د قبرونو نه، بیا د الله مخې ته پیش کېدل، او په دې باندې الله عز وجل دلیلونه ورکړي دي چې ګوره د اسمانونه الله پیدا کړي دي، بوټي را پیدا کړي دي په دې ځمکه کې. دقه شان ته به الله تاسو د قبرونو نه راوباسي، د الله مخې ته به تاسو پیش شئ، او الله ګوره په دې کار باندې نه ستړی کېږي. او الله عز وجل په دې کې دوه قسمه قیامتونه ذکر کړي دي په دې صورت کې. یو قیامت وړوکی قیامت صغرا، چې هغه کوم قیامت دی؟ مرګ، چې کله په انسان باندې مرګ راشي بس قد قامت قیامته، قیامت د ده قایم شو، دغه قیامت دی. بل دا دی چې هغه قیامت دی چې کله په شپېلۍ کې پوکې ووالی شي او بیا انسانان د الله مخې ته وګرځي. او د انسانانو دوه قسمونه الله په دې صورت کې بیان کړي دي، چې یو مسلمانان دي د الله خبرې مني، او بل کافر دي چې د الله نه منونکي دي. او بیا په دې صورت کې د عذابونو د بچ کېدو اسباب هم الله بیان کړي دي، او په آخرت باندې ایمان دغه اسباب هم الله بیان کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، قسم دې په قرآن المجید چې د شرافت والا کتاب دی. قرآن انسانانو سده الله په دې قرآن باندې قسم کوي چې دا د شرافت والا کتاب دی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکې تعجب کوي د دې خبرې نه چې راغی دوی ته منذر منهم، یېره ورکوونکی د دوی نه. فقال الكافرون، نو ویل کافرانو هذا شیء عجیب، دا یو شی دی ناشنا. کافران خو دی خو هم دا خبره کوي که نه د تعجب، چې دا څنګه خبره ده چې اوس مونږ په قیامت کې به مونږ سیو را پاسېږو به او داسې به کېږو، دا خو نشي کېدلی. عجیب، دا خو ناشنا کار دی. اذا متنا وكنا ترابا، ایا کله چې مونږ مړه شو او شو مونږ خاورې، ذلك رجع بعید، دا واپس دا د عقل نه لري. دا خو لري خبره، د عقل دا خبره نه مني. بعضو انسانان چې دی که نه د عقل خپل معیار ګرځولی، که عقل یې څه خبره مني، مزاج او د ذوق سره برابر وي، صحیح ده که نه به یې نه مني. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، الله یقینا معلوم دی مونږ ته هغه چې کومه ځمکه د دوی نه. وعندنا کتاب حفیظ، او زمونږ سره د کتاب ساتونکی د عملونو، چې د عملونه الله ساتي. الله په دې باندې رد کوي چې مونږ ته د دې د بدن هغه اجزام معلوم دي چې کومه د ځمکې سره خاورې کېږي. قد علمنا ما تنقص الارض، ځمکې کموي یعنی خوري، د انسان دا بدن خوري، دا ارز الله وی مونږ ته معلوم دي. بل کذبوا بالحق، بلکې دی دروغجن کو حق لره. کله چې دی ته خبره کیږي کنه نو دی دا خبره دروغجنۍ، حق نه مني. لما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته، فهم فی امر مریج، نو دی په دې خبره کې دی څه دی؟ فی امر، په یو خبره کې دی مریج، ګډه وړه خبره کې دی. افلم ينظروا، ایا دی نګوري الى السماء فوقهم، اسمان ته چې د پاسه د دوی نه دی. کیف بنیناها، اوس الله دلایل ذکر کوي چې الله څنګه قدرت والا ذات. کیف بنیناها، چې څنګه جوړ کړی دی مونږه. وزیناها، او ښایسته کړی دی مونږ. وما لها من فروج، او نشته هغې لره چاودونه. څنګه اسمان الله وایي ما جوړ کړی دی. داسې قدرتونو والا ذات چې دی چې اسمانونه یې ودرولي دي او ځمکه یې غوړولې ده، ولې انسانان نشي را پاسولی؟ د صورت موضوع څه ده؟ انسانانو راوتل د قبرونو. نو دې دپاره الله دلایل بیان کړه. والارض مددناها، او ځمکه خوره کړې ده مونږه. والقینا فیها رواسیه، او اچولي دي مونږ په دې ځمکه کې رواسیه، پاخه غرونه، مضبوط غرونو ته وایي رواسیه. وانبتنا فیها،
او را زرغون کړی دی مونږ په دې کې من کل زوج بهیج د هر یو قسم بوټي نه چې تازه دی تبصرة د پاره د ښودنې د قدرت خپل الله د سره پاره دغه کړي دي چې خلک د هغې نه عبرت واخلي چې چا سره عقل وي نو په دې کې سوچ وکړي وذکرى لکل عبد منیب او نصیحت دی د هر بنده د پاره چې هغه واپس کیدونکی دی الله ته منیب هغه چاته وي چې الله ته واپس کیږي ونزلنا من السماء ماء مبارکا او راورولی دی مونږ د اسمان نه اوبه برکت والا چې هغه باران دی فانبتنا به جنات نو راو زرغون کو مونږ په دې سره باغونه وحب الحصید او دانې لو کولی شوي چې هغه لو کیږي هغه فصل چې لو کیږي دلدل کیږي الله وی دا په دې سره زه څه کوم را زرغونم په دې ځمکه کې خدا کارونه چې الله کوي چې دا وچه ځمکه ده او الله باران وکړي او دا ځمکه څه شي را تازه شي نو دقسې به الله تاسو د قیامت په ورځ باندې د قبرونو نه راوباسي والنخل باسقات او نور دلایل الله ذکر کوي او کجوري اوږدې لها طلع نضید چې هغې لره غونچکونه دي نضید یو د بل د پاسه رزقا للعباد دا رزق دی د پاره د خوراک دی د پاره د بندګانو واحیینا به بلدة میتا او را ژوندي کوو مونږ په دې سره کلی وچ كذلك الخروج دق شان تبراوتلی ستاسو د قبرونو نه به الله دغسې راوباسي اوس د قیامت او د توحید د حقانیت او د رښتینوالي لپاره الله دلایل بیانوي او د مخکنو قومونو هغه هلاکت په دلیل کې راوړي چې ګوره که دا مسلې حقې نه وی که نه نو الله به دا قومونه نه هلاک کولی پخواني خلک ولې هلاک شو ځکه چې د توحید مسله هغې ته بیانېده الله توحید ورته بیانېدو آخرت ورته بیانېدو دی نه منه نو ځکه خو الله څه کړه تباه و برباد کړه کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن ګڼلي وو پیغمبران مخکې د دوی نه قوم د نوح و اصحاب الرس او د کوی والا اصحاب الرس څوک وو مخکې هم تېر شوي دا د شعیب علیه السلام قوم و که نه شعیب علیه السلام قوم یا مفسرین وایي چې دا بل یو قوم چې دی خپل پیغمبر کوی ته گزارلی و دا رس د کوی والا کوی ته وایي چې خپل پیغمبر یې کوی ته گزارلی و یا دا هغه قوم و چې دی خپله په کوی کې الله هلاک کړي و خو قرآن کریم د دې اجمال کړی دی داسې تفصیل نشته قرآن کریم کې دی باره کې واصحاب الرس دغه د رس والا الله هلاک کړي د کوی والا وثمود او ثمودیان هلاک کړي وعاد او عادیان وفرعون او فرعونیان واخوان لوط او ورونه د لوط علیه السلام دا ټول الله هلاک کړي واصحاب الایکه او دغه باغ والا د بڼ والا د باغ والا وقوم تبع او قوم د تبع حميري پرون تیر شو کنه كل كذب الرسل دې ټول دروغجن ګڼلي رسولانو لره فحق وعید نو ثابت شو باغی باندې عذاب زما افعینا بالخلق الاول نو آیا ستړي شوي وو مونږه په اول پیدایش باندې الله وایي چې څوک قیامت نه مني او دا ګمان کوي چې الله ستړی دی او الله به څنګه دا پیدایش وکړي او دا خو ډېره ګرانه خبره ده نو الله وایي چې اول ځل ما پیدا کولی نو زه په دې نه یم ستړی شوی نو دوباره را ژوندي کول بیا ماته څه ګران دي هېڅ چېرې ماته ګران نه دي الله وایي زه به تاسو را ژوندي کوم بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دی په شک کې دي د نوي پیدایش نه اوس الله په دې آیتونو کې خپل قدرتونه بیانوي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی ما انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پوهیږو موږ په هغه څه چې وسوسه اچوي دته په هغې سره نفس ده ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ نږدې یو دته د رګ د مرۍ نه اذ يتلقى المتلقيان کله چې اخلي دوه اغستونکي ملائکه عن الیمین د خی طرفنا وعن الشمال قعید او د ګس طرفنا ناستی او د انسان نه سره وباسي دا روح د انسان نه راوباسي قعید دا ناستی ما يلفظ من قول یا اخلی یعنی لیکی ما يلفظ من قول دا ملائکی ناستی کنه هر وخت د شپې دو ملائکی راځي د ورځې هم راځي او انسان د ناست خی طرف ملائک نیک اعمال لیکي او د ګس طرف ملائک هم عملونه لیکي بد عملونه لیکي دا عملونه لیکي دی یو حدیث کې راځي چې د انسان عمل لیکل کېږي بس چې د خولې نه راوباسي ملایکې ورله لیکي
چې هر خبره راوباسي، بد خبره راوباسي عملي کې، چې نیک خبره راوس عملي کې. خو یو بل صحیح حدیث کې راځي چې دا 6 غنټو پورې دا ملائک څه کوي؟ انتظار کوي چې دا انسان که چېرته د دې نه توبه وباسي نو به یې نه لیکي. دم د الله یو کرم دی، رحم دی. ما یلفظ من قول، نه راغورځوي من قول دا انسان وینا، هیڅ وینا، الا لديه رقیب عتید، مگر د ده سره انتظار کوونکي تیاری، چې تیار په انتظار کې ورته ناست دي چې کومه خبره کوي لیکي. وجاءت سکرة الموت بالحق، او راله نشه د مرګ په رښتیا سره. اوس د دنیا نه خو رخصتي هم شته که نه، د مرګ سختي په انسان باندې راشي، دا یو قسم نشه ده، دا په انسان باندې راشي. ذلك ما كنت منه تحيد، دا هغه څه دي چې نه ته د دې نه تښتېدونکی، د مرګ نه خو څوک نشي تښتېدی. ونفخ في الصور، او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې، اسرافیل به په شپېلۍ کې پوکې وکړي د دوباره ژوند لپاره، پوکې وکړي. ټول انسانان به د حشر میدان ته ورمنډې کړي، او دا ډېره سخته ورځ ده. ذلك يوم الوعید، دغه ورځ ده د عذاب. وجاءت كل نفس، او رابشي هر یو نفس، معها سائق و شهید، داغه سره به چلونکي ملائکي و شهید او گواهی کوونکي به. سائق چلونکي به د انسانان به روان کړي، راکاږي به، او بل ملائک به د دې سره چې د د نیک او د بد عمل گواهی به ورکوي. او یا سائق راخکونکي ملائک چې دی به راکاږي. او شاهد، د شهید نه مراد څه دی؟ د د لاس او خپې دي چې ګواهي به ورکوي په ده باندې. لقد كنت في غفلة، یقینا خامخا ته وې په غفلت کې، من هذا د دینه، فکشفنا عنك غطاءك، نو لرې که مونږ ستا نه پرده ستا، فبصرك اليوم حدید، نو نظر ستا نن تیز دی، هر څه ستا ته نن ښکاري. نیک او بد عملونه به اوس ته وینې ټول. مخکې خو ته په غفلت کې وې، دنیا کې مصروفه وې، تا سره خو ټیم نه و، تا خو دنیا ګټله. نن دې د سترګو نه پردي وچتوم الله وی، او دا نظر به دې بالکل تیزي. وقال قرینه هذا ما لدي عتید، او وی به ملګری د دې، هذا دا هغه شی دی، لدي عتید، ما لدي عتید، چې ما سره دی تیار، ما سره څه دی؟ تیار. یعنی دا د دې قرین نه مراد څه دی؟ ملائک دي. دی به داسې وایي چې د عمل نامه ما سره بالکل تیاره پرته ده، او دا سړی زما په خوا کې هر وخت به د ګناه د تیارو. هذا ما لدي عتید، دا ما سره دی چې بالکل تیار دی، دا عمل نامه ده، او دې سړی به هر وخت ګناهونه کول. القیا فی جهنم، نو گزار کوي په جهنم کې، کل کفار عنید، هر کفر کوونکی، عناد کوونکی او ضدي انسان، ځکه زیاده دی جهنم دی. مناع للخیر، من کوونکی د خیر، معتد مریب، زیاته کوونکی دی او شک کوونکی دی. الذي جعل مع الله إلها آخر، هغه سړی چې ګرځولی دی د الله سره حقدار د بندګۍ بل. فالقیاه فی العذاب الشدید، نو دا سړی گزار کوي په سخت عذاب کې، د ده سخت عذاب سزا ده. قال قرینه ربنا ما اطغیته، نو بوي ملګری د شیطانان، ربنا ما اطغیته، ای رب زمونږه نه دی ګمراه کړی مونږ دی لره. کله چې د جهنم ته غورځئ په دغه حال کې به دی وایي چې دا شیطانان ملګري، چې دا خو مونږ ګمراه کړی نه دی. ولكن كان في ضلال بعيد، لیکن دی و په ګمراهۍ لرې کې. قال لا تختصموا لدي، نو بوی الله جګړې مه کوئ زما په خوا کې. وقد قدمت إليكم بالوعید، حال دا دی چې ما مخکې لېږلی و تاسو ته یې او عذاب. ما يبدل القول لدي، نشي بدلېدلی خبره زما په نسبت باندې. وما انا بظلام للعبید، او نه یم زه هېڅ ظلم کوونکی په هېڅ یو بنده باندې. یوم نقول لجهنم، اوس دغه ورځ هیبت، هغه ورځ چې موږ به وویو جهنم ته، هل امتلأتي، آیا ډک شوې ته؟ وتقول هل من مزید، او هغه به وایي آیا څه زیات شته چې نور هم راوړې، یعنی څه مزید شته. د جهنم هغه سخت الله بیانوي چې دا جهنم نه ډکېږي په انسانانو باندې، پیریانو باندې،
په دې خلکو یاجوج ماجوج دا ټول خلک به ورته الله ګزار کړي، ډېر غټ دی جهنم، بیا به مړه کېږي نه. نو الله عز وجل حدیث کې راځي چې خپل قدم به په دې کې کېږي او دا جهنم به داسې یو بل کې نه نوځي او به وایي چې بس اوس ډک شوم، دا جهنم نه ډکي. وازلفت الجنه، اوس د ایمان او د تقوا والا حالات ذکر کوي الله او جنت ته د تلو اسباب. وازلفت الجنه، او نزدې بکړی شي جنت، للمتقین غیر بعید، د متقیانو دپاره چې نه به لري. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، دا هغه شی دی چې وعده کیدی شي تاسو سره د پاره د هر توبه ایستونکي حفاظت کوونکي. من خشی الرحمن بالغیب، څوک چې یره کوي د رحمان نه په پټه باندې په نه لیدو کې. وجاء بقلب منیب، او راغی په زړه منیب ګرځېدونکي ته چې الله ته د زړه راګرځي. ادخلوها بسلام، داخل شي دی جنت ته په سلامتیا سره. ذلك یوم الخلود، دا ورځ دا د همیشوالي. لهم ما یشاءون فیها، د دې دپاره په دې جنت کې به هغه څه چې دی غواړي. ولدینا مزید، او زمونږ سره زیاتیم شته دی، هغه به موږ ورکو. اوس الله د مخکنو خلکو مثال بیانوي چې دې مکې والاو ته دغه مثال بیان کړي چې مخکې هم ګوره تاسو نه قومونه تیر شوي دي او دغه قومونو ستاسو نه په طاقت او په قوت کې هم ډېرو، لکه عادین وګوره، سمودین وګوره، فرعونین وګوره، مختلف قسم قومونه تیر شوي دي او تاسو ورځئ د هغې په دې کورونو باندې مو ورتېرېږئ او تاسو یې لیکن کله چې هغې د الله نافرماني وکړه نو د الله د عذاب نه به بچ نه شو، دی د الله عذاب په هغې باندې راغی. نو ګوره په تاسو باندې هم د الله عذاب راشي. وکم اهلکنا قبلهم، او ډېر مونږ هلاک کړي دي مخکې د دوی نه، من قرن پیړۍ، هم اشد منهم بطشا، چې هغې ډېر سخت وو د دوی نه په نیولو کې، یعنې په طاقت کې د هغې طاقتونه ډېر د دوی نه. فنقبوا فی البلاد، نو دی ګرځېدلي وو په ښارونو کې. فهل من محیص، نو ایشته دی ځای د تښتېدو. ان فی ذلک لذکرا، یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی. لمن کان له قلب، د هغه چا دپاره چې زړه یې د هغې. والقى السمع، او کیدي غوږ نصیحت ته. وهو شهید، او دی حاضري. دا څوک د دې خبرو نه فایده اخلي؟ یو دا دی چې د چا زړه یې، چې زړه دې نه و که نه او خبره باندې نه پوهېدې بیا هم نه کېږي. او بل دا دی چې غوږ ونیسي ورته، او بل دا دی چې حاضري، چې نه حاضري او نه غوږ دی خبرې ته د دین کار ده، او نه دی زړه دې روغ زړه دی، نو بیا به تباه و برباد یې که نه. نو نصیحت به هله اخلي چې دا درې کارونه یې پتا کړي. ولقد خلقنا، اوس الله عز وجل د دې نه وروسته خپل د لویوالي دلایل بیانوي. ولقد خلقنا السماوات والارض، او یقینا پیدا کړی دي مونږ اسمانونو ځمکه. وما بینهما فی 6 ایام، او په منځ د دې کې په اندازه د شپږو ورځو کې، د دې تفصیل مخکې تېر شوی څنګه په شپږو ورځو کې پیدا شو. وما مسنا من لغوب، او نه دی رسېدلی مونږ ته هېڅ ستړیوالی، الله دې ستړی کړی هم نه دی. فاصبر علی ما یقولون، نو صبر کوه په هغه څه باندې، په هغه خبرو چې دی وایي. وسبح بحمد ربک، تسلی ورکوي پیغمبر ته چې ګوره دی خو به ډېرې خبرې کوي دا مشرکان، ته د دې په خبرو پسې مه ګرځه، خپل کار کوه. وسبح بحمد ربک، او تسبیح ویوا سره د صفتونو د خپل رب. قبل طلوع الشمس، مخکې د ختلو د نور نه. وقبل الغروب، او مخکې د پرېوتلو نه. دا کوم وختونه شو؟ سار او بل څه قبل الغروب که نه، ماښام نه شو، د ماښام نه مخکې مازدیګر، ماښام نه مخکې کوم وخت شو؟ مازدیګر شو. دوه منځونو ته په دې کې اشاره شوه. دا مفسرینو لیکلي دي لکه امام ابن کثیر رحمه الله او داسې نورو چې د معراج نه مخکې الله دا دوه منځونه فرض کړي او دوه رکعاته به کېدل، د سهار منځ او د مازدیګر منځ. یو څه وخت منځ، د سهار منځ، بل د مازدیګر. او قیام اللیل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په مؤمنانو باندې یو کال پورې فرض و. قبل طلوع الشمس، په دې کې اذکار هم راځي، مفسرین وایي چې د سهار او د ماښام اذکار، یا د منځونو نه وروسته اذکار و ادبار السجود،
په دې کې اذکار هم راځي. ومن الليل فسبحه او د شپې په یو حصه کې تسبیح وایا، وادبار السجود او رسته د سجدې کولونه تسبیحات وایه. نفلی منځونه شو د فرض منځونو نه وروسته کېږي، یا اذکار او تسبیحات شو چې هغه د فرض منځ نه وروسته هم کېږي، دا اذکار وایه. واستمع او غوږ کېده، یوم ینادي المنادي په هغه ورځ باندې چې اواز به وکړي یو اواز کوونکی، من مکان قریب د ځای نږدې نه. اسرافیل هغه شپېلۍ ته غوږ کېده چې هغه کله وایي. یوم یسمعون الصیحة په هغه ورځ باندې چې اوري به دوی چغه، بالحق په رښتیا سره. ذلک یوم الخروج دغه ورځ ده د راوتلو د قبرونو نه. انا نحن نحیي ونمیت سورت موضوع ته راغی. د سورت د اول او د اخر نه موضوع پته لګي، د اولني او اخرنو آیتونه. یقینا مونږه ژوندي کول کوو، ونمیت او مړه کول کوو، والینا المصیر او خاص مونږ ته راګرځېدل دي. یوم تشقق الارض عنهم سراعا په هغه ورځ باندې چې وبچوي ځمکه د دوی نه په جلتۍ سره. کله چې اسرافیل په شپېلۍ کې پوکې وکړي که نه، نو ځمکه به وچوي او دا ټول مړي به د ځمکې نه راوځي او منډې به وي د الله طرف ته او اواز کوونکي طرف ته به منډې وي. تشقق الارض عنهم سراعا وبچي ځمکه د دوی نه په جلتۍ سره او سراعا او جلتي به کوي. ذلك حشر علينا يسير دا رجمه کول دی په مونږ باندې آسان. د خلکو رجمه کول الله وی ماته آسان دی. نحن اعلم بما يقولون پیغمبر د تسلی ورکړي چې مخه پکېږي دا مشرکان کافر دی، خو بار سوی یو حساب ورسشته دی زما مخې ته براشي او تخپل دعوت جاری ساته. نحن اعلم مونږ پوهیږو ښه پوهیږو بما یقولون په هغه خبرو باندې چې دوی وایي. وما انت علیهم بجبار او نه ته په دوی باندې زور کوونکی چې ته په دوی باندې زور کوې او په زوره په دوی باندې ایمان راوړي خبرې پې منې. فذکر بالقرآن نو یېره ورکه په قرآن باندې او زه بیان کوه قرآن لره. فذکر یعنی بیان که ته قرآن لره. من یخافو هغه چاته چې یریږي وعید زما د عذاب نه. ستا کار دا دی چې ته بیان کوه، د دین دعوت چلوه، او څوک چې خبره مني هغه به د دین فند او نصیحت اخلي، او چې څوک یې نه مني هغه به الله هلاک او تباه کوي. دې سره صورت اختتام ته ورسېده او زموږ درس هم هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.